د ننګرهار ولایت په کوربتوب د ختیځ زون په کچه د ځنګلونو ساتنې او بیا احیا کولو په موخه ولسي غونډه ترسره شوه. په همدې موخه د جوړې شوې غونډې پر مهال چې ننګرهار والي حاجي ملا محمد دایم مخوند هم حضور درلود، د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري او د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبي عمري وویل ځنګلونه ملي شتمني ده او ټول یې د ساتلو مسؤلیت لري. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سلاکار میرویس خوږیاڼی وایي دوی همیشه د ځنګلونو ساتنې هڅې کړي، خو په وینای د برخه کې د ولس همکاري خورا مهمه ده. مونږ فعلا د افغانستان په سطح باندې یوه کمیټه لرو چې په هغه د کرنې وزارت د قدرتي منابعو د معین صاحب په سرپرستۍ باندې دا کمیټه کار کوي. دغه کمیټه دوه موخې لري چې یو د ځنګلونو احیا ده چې ځنګلونه څنګه ورغوو، او دویم د ځنګلونو حفاظت دی چې ځنګلونه څنګه محفوظ وساتو بېرحمانه قطع، چې په دې باندې یو مکمل طرزالعمل جوړ شوی دی او اوس ورباندې کار کوو. او انشاءالله په دې نږدې راتلونکو کې به د ځنګلونو ساحو دپاره به مونږ ماموري د جنګل یا ځنګلبان په نوم باندې به مونږ خلک استخداموو. د ځنګلونو به حفاظت کوي، ځنګلونه به نه پرېږدي چې بېرحمانه قطع وشي، ځنګلونو کې به ډېر انکشافي کارونه پر مخ ته ځي. دغه برنامه انشاءالله ډېر زر پلي کېدونکې ده او موږ به په دې هکله باندې کار کوو. د ولسونو په استازولۍ حاجي کامل د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له ښې رهبرۍ د مننې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې په هر حالت کې د ځنګلونو ساتنې ته چمتو دي. د قاچاقو مخنیوی د امارت د راتګ نه وروسته که درته ووایم چې کاملا 100% شوی دی، ځکه زموږ د ولایت نه په قاچاقي شکل باندې هیڅ قسم لرګی که هغه د هر شي وي هغه نه راغلی دی نه راځي. دینی عالم مولوي نظام الدین وایي موږ په هر حالت کې د ځنګلونو ساتنه کړې او له پخوا راهیسې قومي تړې لرو. دا چې د زون په سطحه غونډه وه، وزیر صاحب راغلی و، موږ ترې مننه کوو. پوره ډاډ د امنیت هم ورکوو او الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت دی. بالخصوص غونډه زموږ د ځنګلو ساتنې پر رابطه وه، ولس هم د هغې سره ژمنه وکړه او امارت اسلامي په ملاتړ کې به انشاءالله د خپلو ځنګلاتو ساتنه کوو. موږ قومي تړم لرو او دا د حکومت سره هم په هماهنګۍ د ځنګلو قطع کولو ته هیڅ اجازت نه ورکوو چې هر څوک مجرم ثابت شي موږ د قانون منګولو ته سپارو. جوړه شوې دې غونډه کې پرېکړه وشوه چې تر دې وروسته په ځنګلونو کې د برېښنایي ارې کارونه منع ده، چې هر څوک د یادې کړنې په ترسره کېدو ولیدل شو قانوني چلند به ورسره وشي.